د علماء خلاف استعمالي پروپاګاندا کوي نسل سره توڑ بداغي چې کوم دی هاکه زمونږ بازي ملګری الحمدلله علماء کرام دی یا د علماء کرام سره سي ملګرتیا او مینه محبت لري دین سره مینه ده علماء سره مینه ده جماعت سره مدرسې سره قرآن سره شریعت سره هغه خپل د ملکو ډېر خلکو ته ورسي کومنګ دای صد بابو کو دای جوابو کو نو کم از کم د خلکو ذهنیتونه چې د شریعت خلاف کوم د میډیا سوشل میډیا په ذریعه سره جوړ شي نو کم از کم د صد بابو شي او کې بل ورکاوټ راشي په دې حواله سره ډېر ملګري هغه په دې سوشل میډیا باندې کار کوي او د علاقې د خدمت په حواله سره هم کوي په بعضې سیاسي خبرو کې ما خپل چې کوم دی دا کوي بعضې فتنو او بعضې مذهبي د هغې حالاتو سره د هغې د مذهب تشریح او دارنګې د هغې خدمت په حواله سره چې کوم دی هم کوي خو بنیادي طور باندې د دې نقصانات به ډېر دي او فواید کم دي او د هغې وجه دا نه چې کم خلک د هغې نه غلطه فایده اخلي خلک زیات دي کم خلک د دې نه ښه فایده اخلي خلک کم دي او یا دا چې توجه یې ورته نشته هغه زیات هم دي توجه هم پوره ده ورته دلته کسان کم هم دي توجه هم هماغه نشته خو بهرحال بیا هم څه لاس په چې کوم دی وهل دي د فتنو خلاف د باطل خلاف د بېدینۍ خلاف زموږ خو دغه فریضه ده څومره چې کوم دی اواز رسي بس هغه اواز به سړی رسوي نور چې کوم دی فیصلې د الله په لاس کې او موږ په تدبیر مکلف یو موږ په تقدیر مکلف نه یو الله چې څه کوي به کوي الله پاک خپل ذات دی خپل افعال موږ به چې کوم دی هغه دا کو چې زموږ څومره وس کېږي نه تدبیر مطابق به د اسلام دفاع هم کوو د دین دفاع هم کوو د قرآن دفاع هم کوو د علماو د عزت او لاج ساتل لپاره به هم کوو